بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر ویډیو کې زموږ درس زدلو تر عام کسرونو مقایسې پورې. نو اوس دی ویډیو کې شروع کوو د عام کسر مقایسه. په تیر لوس کې د عام کسرونو د ډولونه ویلو، د عام کسرونو اختصار او د عام شیونه ویلو. اوس دی ویډیو کې موږ راځو د عام کسرونو هم مخرج کول لپاره. د عام کسرونو هم مخرج کول د هم کسرونو هم مخرج کول لپاره به موږ یو مثال واخلو. که چېرته موږ سره یو دوه کسرونه وي چې 2 پر 3 او بل کسر وي موږ سره 5 پر 2. د دې دواړو کسرونو هم مخرج کول لپاره موږ چې د 3 او د 2 عدد یعنی د دواړو کسرونو د مخرجون لپاره السیم نو السیم په دې معنی چې هغه کوچنیترین عدد نسو چې پر دې دواړو باندې تقسیم د ویش قابلیت ولري. اوس د دې دواړو لپاره د السیم پیدا کول لپاره لنډه طریقه دا ده چې موږ د 3 او د 2 لپاره دا دواړو خپل کې ضرب کړو. 3 په 2 کې راځي موږ سره شپږ، نو یو کسر لاندې هم شپږ د خپل شپږ دواړو لپاره هم السیم ونیو. دوه غیر السیم هم د دواړو مخرجونو لاندې ولیکه. نو دا دواړو مخرجونه ختم شو. اوس دا رالو شپږ، دا شپږ د اول کسر شپږ تقسیم 3 2 په 2 کې سلور، هغه اوس دلته لیکو. بل د دویم کسر لپاره همدغه چې د السیم منول چې شپږ د شپږ تقسیمې 2 3 په 5 کې 15 بیرته خپل صورت کې ورسره ضربو. همدغه کوم السیم چې ونیو شپږ هغه د دواړو کسرونو په مخرجونو کې لیکو. هر مخرج نه دغه مخرج راخلو په اول کسر په مخرج تقسیمو، بیرته د اول کسر السیم رالو په اول کسر په مخرج ویشو، هغه بیرته په صورت کې ضربو چې په صورت کې ضرب کو د اول کسر په صورت کې لیکو. په همدې ډول د دویم هم نو موږ ګورو چې دواړو کسرونو هم مخرج شو د السیم د نیولو په مدد سره. نو د السیم د استعمال ځای نو کدا هم دی چې د دواړو د یو کسرونو هم مخرج کولو کې استعمالېږي. د جی سی ډي د استعمال ځای د اختصار کې چې د جی سی ډي استعمالېږي، خو په السیم کې په د کسرونو په مخرج کولو کې السیم استعمالېږي. اول مثال عمله د کسرونو په مخرج کولو کې مثلا 3 پر 4 او 5 پر 2. نو د 4 او 2 ترمنځ السیم پیدا کول طریقه السیم نیسو. السیم د 4 او 2 ترمنځ خپل هم دا 4 دی. نو مونږه السیم نیسو. نو دا نه کوم همیشه چې 4 په 2 کې ضربو. که 4 په 2 کې ضرب کو اته راځي، اته هم صحیح ده چې اختصار شبر ته ساده ترين شکل اخلي، خو السیم باید مونږ نیسو. نو 4 2 ته د کار اسانه لپاره السیم خرازي چې کچرته مونږ ته ونیسو نو عملیه کې د شمږ نه تولانی شي. خو که 4 نیسو 4 سره عملیه چې د اسانه راځي. نو 4 مخرج مشترک مونږ نیسو دواړو لپاره. 4 شو 4 تقسیم 4 یو په 3 کې 3 4 تقسیم 2 په 5 کې 2 په 5 کې لس 4 تقسیم 2 په 5 کې لس. نو دا کسرونه هم مخرج شو. نو دا کسرونه اوس د کسرونه مخرج کول استعمال ځای نه چې دي د کسرونو مقایسه د کسرونو جمع د کسرونو په ضرب په تفریق کې استعمالېږي. نو دا به ان شاء الله مخکې وایو. نو اوس د کسرونو مخرج کول لپاره به مثال بل عمل کو. کچرته موږ سره چې یو 15 پر 8 او 3 پر 14. نو د دې مخرج کول لپاره کچرته اوس موږ په 8 په 14 کې ضربو او دغه یو عمل سره تر اوسه هغه تولانیم راځي او ضرب به پاسانه سره موږ نشو کولای چې وکړو. خو کچرته موږ 14 ونیسو د دوړو ترمنځ السیم نو السیم یو 14 تقسیم 14 یو راځي 14 تقسیم 2 اته 2 راځي. نو د دې تقسیم او ضرب هم موږ تاسو نه راځي. نو موږ مخرج مشترک د دې نیسو 14 تقسیم 2 5 کې پلس 14 تقسیم 14 یو په 3 کې 3 کسرونه مخرج شو. عنوان د کسرونو هم مخرج کول د کسرونو مقایسه بلکې د کسرونو مقایسه په 3 پړاو کې واضح کو. اول کچیرته کسرونه هم مخرج وي. کچرته کسرونه مخرج وي نو څنګه کو؟ مثلا مثال ډایرکټ لیکو. اول 2 پر 5 او 6 پر 15.
دوه کسرونه موږ ته چاره کړو ویل چې کوم یو کسر لوی دی مقایسه یې کا چې کوم لوی دی کوم کوچنی دی نو ګوره 2 پر 15 پر او بل کسر 6 پر 15 ګورو چې کسرونه مخرج دي کنه ګوره 15 کسرونه مخرج دي نو چې کله کسرونه مخرج دي هغه کسر لوی دی چې هر کله چې کسرونه مقایسه او کسرونه مخرجونه سره مساوي او صورتونه مختلفو نو هغه کسر لوی دی چې صورت لوی وي نو کوم کسر لوی دی دویم کسر لوی دی دا ولا نو کچر دا کسرونه هم مخرج وي هغه کسر لوی دی چې صورت یې لوی وي دا اول بل مثال دویم کچر ته موږ سره 15 پر 10 او 6 پر 10 یو کسرونه مخرج دي مخرجونه سره مساوي دي خو صورتونه مختلف دي 15 یو 6 دي کوم کسر لوی دی چې صورت لوی دا 6 د نو دا لوی دی دا اول قسم 200 دویم کچیرتا کسرونه کچیرتا د کسرونو مخرجونه مساوي نوي او صورتونه یې مساوي وي نو هغه کسر لوی دی چې مخرج یې کوچنی وي کچیرته دوه کسرونو مخرجونه سره مختلف وي او صورتونه مساوي مثلا د دې اول مثال ما سره د 15 پر 6 بل 15 صورتونه مساوي مخرجونه مختلف مختلف شو مخرجونه دوه کسرونه دي مخرجونه مختلف شو صورتونه مساوي شو نو دې دوه کسرونه کې کوم کسر لوی دی هغه کسر لوی دی چې کوچنی مخرج لري نو دې کې اوس ګره صورتونه مساوي مخرجونه مختلف کوم کسر لوی دی چې کوچنی مخرج لري نو دا دویم کسر لوی دی دا اول نه دا د لویوالي علامه ده دا علامه یا دا علامه او به مخکې ان شاء الله الجبر کې لوسل کیږي چې دا امر سره استعمالي ګلاندې مساوي او لوی نو به ان شاء الله مخکې خو صرف زموږ موضوع دغه دوه علامې دي دا دوه علامې دا کچرته د دې دا کم طرف چې دا خلی طرف وازي مثلا د سدا طرفي دا مثلا د دې علامې خي طرف ته چې کومه ده هغه لوی معنی لري او د دې طرف ته د هغه نقطې طرف ته چې دوه خطونه سره پکې وصلي دې طرف ته یعنی چپ طرف ته اوس کومه ده دنه دلته هغه عادت لیکو چې کوم وړ کوي نو لویواله مثلا د لیکم زلس لوی ده د 15 یا 15 کوچنی ده د لسونه نو دا علامت د دې لپاره استعماليږي نو زموږ موضوع دا نه خیر خو د علامه تشریح وا دویم مثلا صورتونه سره مساوي مخرجونه مختلف لس او بل کسر صورت هم دی لس مخرجونه چې دي یو دی مثلا 50 بل یو 50 مثلا نو ګوره صورتونه سره مساوي مخرجونه مختلف کوم کسر لري چې مخرجي کوچنی وي دا هغه کسر لوی دی چې مخرجونه سره کچرته دوه کسرونو یا سو کسرونو صورتونه مساوي مخرجونه مختلف هغه کسر لوی دی چې کوچنی مخرج لري کچرته موږ تاسو کسرونو هم څوګرا کې پروانه کې مثلا دریم موږ ترا کې 3 پر 15 3 پر لس 3 پر شپږ ما ته یا بلم را کې 3 پر 12 موږ ته چې کوم کسر لوی دی کوم کسر لوی دی نو دې لپاره موږ لیکو اول هغه کسر لوی دی چې ټولو کوچنی مخرج لري ګوره 12 شپږ لس 15 تر ټولو کوچنی دی نو 3 پر 15 لوی دی دا بلکې ورپسې شپږ 3 پر شپږ لوی دی دا 3 پر لسونه 3 پر لس 3 پر لس لوی دی دا 3 پر 12 3 پر 12 3 پر 15 لوی ده 3 پر شپږونه 3 پر شپږ لوی ده 3 پر لسونه 3 پر لس لوی ده 3 پر 12 او کچیرته موږ د خلاص نه وو به څنګه وو 3 پر 12 کوچنی ده 3 پر لسونه 3 پر لس کوچنی ده 3 پر شپږونه 3 پر شپږ وړو کې ده 3 پر 15ونه هغه دریم حالت لیکو کچیرته د کسرونو صورتونه او مخرجونه دواړه
مختلف وي نو کچیرته د دوه کسرونو یا څو کسرونو مخرجونه مختلف وي بیا چې کو اول یا مخرج کو بیا مقایسه کو اول یې هم مخرج کو بیا مقایسه کو د اول حالت په څیر د اول حالت په څیر مثال مونږ تاسو وګورئ چې 2 پر 3 او 15 پر 6 مونږ ته دا مقایسه کوي ګوره نه صورتونه مساوي دي نه مخرجونه هم مخرج کو اول هم مخرج مقایسه لپاره اول هم مخرج کو هم مخرج کول د څه ګوره السیم د 6 خپل السیم د 6 تقسیم 3 دو په دو کې سلور شپږ تقسیم شپږ یو 15 کې 15 هم مخرج شو دا چې مخرج شو اول حالت زو کچرته کسرونه مخرج وي هغه کسر لوی د صورت لوی نو صورت اوس د کوم ولید د دویم نو 15 پر شپږ نو سلور دلته به کوم ودی دغه دی دلته دا د دویم کسر په ځای راغله دا د اول کسر په ځای راغله نو یعنی اوس مطلب دا شو چې 15 پر شپږ لوی د 2 پر 3 نه 15 پر شپږ لوی د 2 پر 3 نه او کچرته موږ هم مخرج کوم د سه موږ نشو ویلې کچرته دا موږ هم مخرج کړای نه دا موږ په اړه سم موږ نشو ویلې چې کوم لوی دی خو چې کله موږ هم مخرج کړوم کته چې 15 پر مخرج صورت د دویم کسر لوی دی نو موږ یو چې دا لوی دی دویم مثال مثلا 3 پر سلور او 15 پر 12 مکته وي چې کوم کسر لوی دی هم مخرج نه دي په همداسې سن شو ویل دی پاړه اول هم مخرج کو 12 مخرج مشترک نسو 12 تقسیم سلور 3 په درو کې نه 12 تقسیم 12 یو په 15 کې 15 اوس ګورو هم مخرج شو کوم کسر لوی دی هغه کسر لوی دی چې صورت لوی دا 15 دا نه دی نو دا دویم لوی دی اول لوی دی نو لیکو چې 9 پر 12 لوی دی د 15 پر 12 نه دی کې به کوم لوی شو 3 پر سلور 3 پر سلور لوی دی د 15 پر 12 نه نو موږ لیکو چې 3 پر سلور لوی دی د 15 پر 12 څخه نو دا د کسرونو د مقاصد دریم حالت دو اول حالت کې موږ کچرته کسرونه مخرج هغه کسر لوی دی چې صورت لوی دویم حالت موږ کچرته کسرونه هم صورت یعنی صورتونه سره یو شی مخرجونه مختلفي هغه کسر لوی دی چې کوچنی صورت لري دریم حالت موږ کچرته کسرونه نه صورت مساوي او نه مخرجونه مساوي اول هم مخرج کوو بیا مخرج کول نه رسته د اول حالت په څیر چې کوم صورت لوی وي هغه چې ده بلوي کسر وي نو دا د کسرونو مقایسه د درې حالت چې را روان درس کې به ان شاء الله د کسرونو سلورونه عملی تدریسو